هلیکاپټر پنجابی رالی در څه بوتلله که افغانه تا وروستله ټانک پنجابیان راله دلته یې خریداري وکړه که تا هلته وروستله خپل پلار ته د افغانستان سلاوي دې دلته کباړ کړلې په ګیس باندې الله مو وشرموه الله مو در په دره که هر څوک چې یاست در په دره م سوله دا پاکستانیان در پسې راله که خپله د افغان په نامه یو چا دا کار وکړي خو د افغان په نامه برته راځم مولانا فضل الرحمن وزیرستان د باجوړ څخه دلته به اسلامي امارت اعلان سي دا یې دا فوج ته ویل خپل فوج ته نو مولانا صاحب ته خو عالم یې ته ولې شرعي حکومت څه تښتې زما دپاره تا څنګه غوښتی خپل د ځان دپاره یې وغواړه خو هغه حکومت ولې نه غواړي خو ویې غواړه دا د ده جواب خدای دې وکړي چې ولس په دې باندې پوه سوی او خلک یې پېژني او بیا 900 کیلومتره چې د افغان بچي د وژلو دپاره د ناټو سلاوي مختلف النوع سلاوي را روانې وې چیرې وې مولانا صاحب خو په ټول پاکستان کې مو دی نر ونه لیدی چې غږ یې وکړي یو تر مولانا محمد خان شیراني زنده باد ژوندی دې وي مولانا شیراني صاحب د ژوب اوسېدونکی دی تاسې اوس خبرې واورئ زما سره ستا هم که مو غوښته بیا زه درته درکوم هم چې پلی هم کوي ول پاکستان د مزدورانو چوک حیثیت لري هر چا چې مزدور په کار چې چوک ته ورځي مزدوران د ځانه سره بیایي هر چا چې جنگ په کار چې راځي په پاکستان کې د جنگ دپاره د پاکستان حکومت او هغه اداره جنگ په ټیکه اخلي چې یو مملکت نارامه کې دا د محمد خان شیراني وینا ده